علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو تازه خبر مخې ته راغلی دی د مریم ماشومې پلار قاتل ته پانسي ملاو شوله. دوستانو هغه ته پانسي په کومه طریقه ملاو شو او کوم ځای کې ورته ملاو شو او دوستانو د هغه د پانسي نه بعد د کلی خلکو سجشن مناو کو چې دته پانسي ملاو شو نو کلی خلک ولی خوشحال شو. دوستانو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ او د پروګرام د یوسف جان در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل عام ولس کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته اسانی سره در رسی او د دې سره د ټالی نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا چې څو ورځې مخکې ته راغلی وه په 400 کې خپل پلار ظالم خپل ماشوړی د 3 کالو ماشومه او لور مریم بیبي چې په چاړه باندې حلاله کړې وه. دوستانو د دې وجه قتل کړي وه چې دوی چې دا زما لور ناجیز اولاد دی، مطلب دا چې دا زما لور نه دی او دا د بل چا نه شوی دی او زما د ښځې د بل چا سره یعنی زنا کړي دی، د هغې نه بعد زما لور شوی ده. دوستانو د دې په وجه باندې د ظالم خپل لور په چاړه باندې حلاله کړي وه. څه ټیم پورې خو دوستانو د دې ماشومې قاتل نه ملاوېدو خو پولیس بیا تشفیش وکړو او د هغې نه بعد دا ظاهره شوه چې د مریم ماشومې قاتل خپل پلار ظالم دی. نو دوستانو بیا یې پلار گرفتار کړو او بیا یې پلار ومنله چې او ما د خپل لور مریم بیبي قتل کړي وه او په چاړه باندې مې حلاله کړي وه. دوستانو د دې نه بعد د کلی خلکو د 400 او پیښور مختلف شهرونو کې خلکو جلوس ویستو او دا خبره کوله چې څوک هم د ماشومانو سره داسې قسمه کار کوي او قتل کوي او بې ګناه ورته ظلم او زیاتی پې کوي نو هغو ته د پانسي ملاو شي. نو دوستانو د دې په وجه باندې بیا د پیښور های کورټ د مریم ماشومې پلار ته د پانسي اډر کړی او دا یې ویلي و چې موږ به د مریم ماشومې پلار ته پانسي ورکوو. نو دوستانو د دې په وجه باندې نن د مریم ماشومې پلار ته پانسي ملاو شو او د 400 او د مختلف سیمې خلکو نن ډیره زیاته خوشحالي مناو کا چې په پاکستان کې نوې کار وشو چې د ماشومانو قتل کونو ته پانسي ملاو شو. دوستانو تاسو که زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریا، د الله